دغه ورزشونه خو ډېر زیات وو په افغانستان کې. بوکس شته دی، ستاسو په خپله دغه فری فایټ دی، پهلواني ده، ورسره څنګه کې نور ورزشونه دي. څنګه دې ام ام اے انتخاب کړه سیالۍ وکړي؟ ناک آوټ که سبمیشن؟ نیک آوټ. او دوه ملکونه دي په یو ورځ سیالۍ درکوي، پاکستان که روسیه. الکوزی صاحب نامزاد دی که واده یې کړی؟ څومره وخت کېږي ورزش کې؟ څو کلن وي چې د ام ام اے نړۍ ته راغلی، فایټ ته راغلی؟ یعنې په ژوند کې ډار نه لري؟ ډار هغه خو بیخي نشته دی. اعتماد په نفس مې بیخي ډېر دی. زه هر فایټ چې ننوځم زر وشي که په اول راوند کې زه وګټم مسابقه. بسیار سختی‌ها کشیدیم تا این سرحد رسیدیم، بسیار اوگار شدیم، بسیار زحمت زیاد کشیدیم، عرق ریختاندیم، خون ریختاندیم که تا اینجا سطح رسیدیم. او الکوزی صاحب محترم، ستا د سټایل او قوارې ته په کتلو کله چې مسابقه کې څومره تاثیر لري ستا د قواره په نورو فایټرانو باندې؟ څومره زیر تاثیر راځي؟ ټول پاکستان، ایران او نور هندوستان ټول ته مې چلنج ورکړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ناویلو کیسو پادکاسټ ته ستړي مشئ، جوړ بخیر او ښه راغلاست. درنو لیدونکو، تمه ده چې ښه به اوسئ او د روژې مبارک میاشت به مو په خیر سره روانه کړې وي او دغه 15مه روژه مو هم په خیر سره تر دغه وخت را رسولې وي. د نن په ناویلو کیسو پادکاسټ کې را سره د افغانستان د ام ام اے یا آزادو سیالیو اتل او خطرناک فایټر بلال الکوزی صاحب مېلمه دی. او الکوزی صاحب راته د نن په ناویلو کیسو پادکاسټ کې د خپل ژوند ناویلي کیسې او پټ رازونه وایي، کوم چې موږ او تاسو ترې تر ډېره ناخبر یو. ځکه الکوزی صاحب نو په سوشل میډیا کې فعاله دی، خو دا چې په ژوند کې څه تیر شوي دي، څومره سختۍ دغه ځای ته په رسېدو کې تیر کړي دي، هېڅوک ترې خبر نه دي. نن به مو موږ خبرو، تر پایه را سره اوسئ. الکوزی صاحب محترم، ستړي مشئ، جوړ بخیر. ډېره مننه. سلامونه دوستانو، امید چې جوړ روغ اوسئ. زه هم په پښتو کې خبره کوم، هم په فارسی کې، خدای وکړي کوم مشکل نه وي. سلام، درود خدمت شما، مجری موفق برنامه و به تمام بیننده های عزیز. خدا کنه که جور صحتمند باشین. تشکر از دعوتتان. من بلال الکوزی، ورزشکار ام افغانستان، در خدمت شما. کورادان، څومره وخت کېږي ورزش کې؟ څو کلن وي چې د ام ام اے نړۍ ته راغلی، فایټ ته راغلی؟ مدت 10 سال میشه که رفاعی تمرین میکنم. 7-8 سال میشه که مسابقه میتونم. دغه ورزشونه خو ډېر زیات وو په افغانستان کې. بوکس شته دی، ستاسو په خپله دغه فری فایټ دی، پهلواني ده، ورسره څنګه کې نور ورزشونه دي. څنګه دې ام ام اے انتخاب کړه؟ از خردرکی شوق میره داشتم، شوق فری فایت داشتم و بسیار یک نظم و بسیار یک تمرین خوشایند بودک. علاقه زیاد داشتم از خردرکی برش. له چا متاثره وي د فایټ په نړۍ کې چې فایټ ته دې مخه کړل او فایټ دې شروع کړه؟ د چا فایټونه دې کتل؟ بسیار از یو اف سی، از فایترهای کم مکس بود، چرا که من یکم در کشتی گرید بلنگ قوی بودم. بسیار کلان بچه را کدیش جنگ میکردم، جنجال میکردم. خب بسیار هم تو شوق علاقهش زیاد بودک. سیلام میکردم کمی فایترها را. بسیار لوکس هم گریبلنگ داشت، هم دست پای خوب داشت. بسیار شوقی شدم کمی فری فایت شروع کنم. او تقریبا دغه لسو کلونو کې تر اوسه څومره مسابقې کړي دي؟ څومره دې ګټلې دي؟ څومره باخت لري؟ 18 مسابقه دادیم بدون شکست. بدون شکست و 14 دانش پروفشنال هم بوده، آماتور هم بوده. 4 دانش ثبت ریکارد شده که حالا فعلا دیگه صاحب 4 ریکارد هستم. انشالله که زیاف هم شوه بخیر. او الکوزی صاحب محترم، ستا د سټایل او قوارې ته په کتلو کله چې مسابقه کې څومره تاثیر لري ستا د قواره په نورو فایټرانو باندې؟ څومره زیر تاثیر راځي؟ بسیار خوب گفت اشاره کردی که ما در هر مسابقه، چند مسابقه ما که ما دادیم، یک اکشن هم هست که بینیم و پچق میکنم. بینیم و پچق میکنم
خود حریف دیگه شو خوش نمیبره، چرا که بینی ما بسیار ضربه خورده، استخوان داره اما کل مردم شکسته است، استخوان داره خود نرم زیاد، چرا که مشت زیاد خورده دیگه شو خوش نمیبره حریفه. بالکل. او په خپل سیالیو کې دي په کومه سیالي ډیر زیات خوښ شوی وي، خوشبینه وي، تا چې کله ګټلې وه او کله بریالی شوی وي؟ اولین مسابقه بود که در خود مرکز بود، یعنی بسیار شوق علاقه داشتم. به استادم میگفتم یک چند دقیقه نوقت که بعد از دوم 20 مسابقه ما بودک، بسیار استاد ما میگفتم که چه وقت مسابقه ما میشه، چه وقت ما در رنگ درایم، در قفس درایم که حریف خودم که جنگ کنم و مسابقه را برنده شم. بسیار خوش بودم، بسیار خوشایند بود برام مسابقه را بردم. عموما کله چې سیالي ګټي، کله چې مسابقه ګټي، لومړی زیری په چا کې د خوښۍ خبر چاته ورکې؟ اول خو شکرگزار از خداوند میکنیم، از خداوند متعال، بعد از او پدرجان و مادرجان. مور او پلار ته لومړی زیری ورکې. هغوی به څومره خوشحالي؟ ډېر خوشحاله وي. کله چې دغه زیری وکړي، سلامونه مورجانې پلارجانه مسابقه مې وګټله، د هغوی هغه الفاظ څه درته وایي؟ شکر 1000 بار. حتی در مسابقه ما زیادتر مادرم روزه میگیره که ما مسابقه میتونم بسیار خوش می باشه، که ما که تا که زنگش میزنم خفه می باشه اول که مسابقه است کوگار نشه بچیم، خدای نخواسته چیزی نشه که مسابقه را که میبرم باز دیگه شکرانگی حتی خیرات میکنه. بس دغه د بریا هغه خیرات هم ډېره مزه کوي، ځکه ډېر زړه نه د خوشحالۍ نه. او د کوم هیواد خلاف مسابقه ډېره خوښې چې ته وایې چې همیش مې دغه هیواد والا سره فایټ وی او داسې سم مې برابر کړی وي؟ زیادتر هوادارایم، زیادتر از دوستایم خب که پاکستان زیاد مخالف است، چرا که میگه اگر دادی در پاکستان مسابقه بدیم. مسابقه ما در هر کشور باشه، در هر جای باشه، در هر مکان باشه بر ما فرق نمیکنه، فقط ما وظیفه خود اجرا میکنم، همون فایت خود میکنم. مقبول. خب پاکستان سره ډیره مزه کوي. پاکستان سره ډیره خوندور وي او ډیر موږ خلک خو ورسره ډیره خوښي. تر اوسه دی بهرنۍ څو مسابقې کړي دي خارجي؟ خارجي تر اوسه خو دا یو 18 اپریل کې نږدې وخت کې در پاکستان کې سره قرارداد وکړ د افتی سازمان سره. ان شاء الله خدای مهربان دی که دا ما بریا بوي ورسره. دا نو زموږ لپاره یو نوې زیری دی او د لیدونکو لپاره هم چې اپریل کې نو د الکوزي سره مسابقه در پاکستان سره او ټول ورته دعاوې کوو له خیره سره چې پاکستاني ته ماتې ورکړي، ځکه پاکستان همیش زموږ استاسو په خاور باندې ډېر زیاتې کړي دي. ان شاء الله اگر دعای دوستا باشه ان شاء الله ما انرژی ما دوچند میشه او قدرت ما دسه چند میشه که یک پرچمداری خوب کنم برای افغانستان. د فایټ په نړۍ کې دي تر ټولو خطرناکه سیال څوک دی چې تاسو ډېر سخته سیالي کوي، سخته مسابقه کوي او ته فکر کوي چې دا سړی لږ زما لپاره سخت دی؟ چرا که ما تمرین ما ثقیل است که قهرمانای افغانستان، چرا که افغانستان بسیار یک قهرمانای بسیار یک جنگجوی بالا داره که در هیچ تو کشور نیست. ما که از او فایت میکنم، کشتی و گریبلینگ و دست پای کار میکنم، دمیجه خود اوگار هم میکنم، نیکاوت هم میکنم، دویجه باز بسیار برای ما راحت میباشه. بسیار هم تو فایت ما 18 مسابقه ما که ما دادیم بسیار راحت بوده، کدام به مشکل سر نخوردیم. یعنی داسې سخت سیال سره نه مخ شوی؟ تر اوسه نه. او په خپله کله چې سیالي کې فکر دې څه ډېري چې په لومړي راوند کې سیالي وګټي، دوهم کې وګټي، دریم کې وګټي، تر ټولو سخت پړاو ته ویسي؟ فکر ما خو در مسابقات خارجی است که ما مسابقات بیرون از مرزی و این تا اروپا را در سازمان های UFC ما برسم که هر کس که باشه که فایتر برای ما دیگه مطرح نیست که ما یک بهترین فایت کنم، محبوب شوم، مرا بشناسن مردم، بهترین فایت کنم. بالکل. او تر اوسه دی په کومه سیالي ډېر خفه شوی چې فکر دی کوو دغه سیالي زه داسې وکړم خو هغسې ونه شو، ډېر زیات یې خفه کړی؟ تر اوسه داسې مخامخ شوی نه دی. په هر سیالۍ کې زه بریا شوی یم او خوشحاله شوی یم. یعنې په کومه سیالۍ نشته چې ته پرې خفه یې؟ نه.
ښه. او کله دې داسې سخته ضربه خوړلې ده چې فکر دې کړی شي ګنګ شوم او هغه سیالۍ کې در باندې دغه سر داسې چورلولی که نه سترګې تور وخوري؟ خامخا در فایت که یک تا بزنی یا 2 تا بزنی 1 تا میخوری. کنترلم او اعتماد به نفسم بیشتر از تکنیک کار میگیرم. تالا را خوردیم، ضربه خوردیم زیاد، خما اعتماد به نفس خود کنترل کردیم خدا، پس مسابقه را برنده شدیم. او تر اوسه دې کوم ملک ته یا په داخل افغانستان کې چاته چیلنج ورکړی؟ ټول پاکستان، ایران او نور هندوستان ټول ته مې چیلنج ورکړی دی. په یو ویډیو کې مې په ټیک ټاک کې مې پورته کړی دی، خو خدای مې راباندې کړي یو دانه چیلنج ورته پیدا شي. هیڅ چا تر اوسه نه دی قبول کړی؟ قبول کړی نه دی تر اوسه. ښه. بله دا چې که د یو نړیوال فایټر سره درته مسابقه برابرېږي په نړیواله سطحه باندې غواړي کوم فایټر سره مسابقه وکړي؟ لکه مخکې مې درته په یاد که ما درته وی که نه که ما ته فرق نه لري که هر فایټر وي، زه خپله استعداد او خپله هماغه فایټ ټول در ښایم که داسې یو فایټر یم او زه نه غواړم که نوم واخلم او نه غواړم که داسې یو فایټر وي یا هسې فایټر وي. ښه. او کله چې بیا په سیالیو کې خوږ شي څوک در سره دا خو راته ووایي چې سیالۍ ته در سره د کور د غړو نه څوک ځي؟ مسابقو ته میدان ته در سره څوک ځي؟ ورور مې دی ماشاءالله، ډېر د ما فکر وي ورسره او فکر دی او ډېره حمایه کوي مې. او کله چې هلته بیا ستا مسابقه وي یې وګټي یا یې بایللې، تر اوسه خو دې بایللې نه ده، هغه څومره خوشحاله وي کله چې رنګ ته در ننوځي؟ څه کوي دغه وخت کې؟ بسیار خوشحال می باشه برم. بسیار یک طول در زندگی من بسیار یعنی حمایم کردم از آمتام، یعنی بسیار زیاد خوش می باشه که مسابقه رو برم. دگام تشویق میکنه، دگام حمایم میکنه که ما به سطح بالا به سطح بین المللی که قهرمان شم. کله چې په نړیواله سطحه مشهور شوي همدغه ورور چې تا سره سیالۍ ته ځي مشهور ورور دی، یوه غټه تحفه به دې چې ورور ته دې ورکړي؟ تحفه بزرگ همی است که از پیشش بسیار یک تشکری خاص کنم، دستایش رو ببوسم دیگه. تحفه ورشنیم پس از. ښه. او که نړیوال فایټر شو په خیر سره زموږ ناویلو کیسې ده به بیا هم راځي انشاءالله، بیا به هم ستاسې په ژوند باندې غږېږو. خدای دې وکړي دغه پاکستان سره چې کومه سیالۍ ده دغه وګټئ او بیا راشئ بیا خبرې وکړو انشاءالله. بله دا که چېرته الکوزی صاحب فایټر نه وي نو داسې بله کومه لوبه شته دی چې الکوزی صاحب به کولی؟ ما یک چند وقت پیش که در طالبان آمد نو مسابقه فری فایت بند کرد. ما در رگبی توپای خربوزه‌ای دارم، مردم قدر آشنایت نداره کدیش. توپ خربوزه‌ای دارم، رگبی رو شروع کردم. بسیار برام خوشایند شد. تکل داشت، بسیار زدن داشت. بازدو ما در مسابقات بامیان اشتراک کردم. بهترین بازیکن شدم. در اونجا عضویت گرفتم، عضویت ملی گرفتم از رگبی. بسیار خوش بودم برش. دیگه بیرون از مرز فایتایم شروع شد، دیگه او را کنار گذاشتم. او د فایټ سره څنګه تعلیم دې تر کومه ځای رسولی دی که نه بس فایټ دې خپل مسلک ټاکلی ووایي چې زه فایټ کې ځان رسوم؟ 12 را خلاص کردیم دیگه. قدر زیاد دوامش ندادم چرا که علاقه ما در تمرین بسیار زیاد بود. از کودکی شوقش داشتم، علاقهش داشتم. مکتب قضیات نمی رفتم و غیر حاضری میکردم چرا که شوق علاقه ما در فری فایت. ما امتحانای ما بود، مسابقه داشتم از امتحان ما محروم ماندم. نو اوس پلان دا دی چې فایټ دنیا کې ځان یو ستوری جوړ کړي انشاءالله. خدای دې وکړي. او د بریا تر شا دې تر ټولو لوی لاس د چا وي؟ ډېر زیات چې تا سره زحمت کاږي، ډېر زیات ستړیاوې کاږي. یو خو دې مشر ورور دی، د کورنۍ غړي دي، د دې سرڅنګ کې بل داسې څوک شته، کوم استاد دی، کوم ملګری دی چې تا ډېر زیات تشویقوي؟ حالا فعلا استاد ما است یک استاد وحید بهادری، استاد موسی افغان کال مسابقه مرا
پیش روی انداخته. بسیار از پیش شکرگزار هستم. خوشایند استاد است که واقعا که ما کمک کرده در این مسابقه را پیدا کنم. استاد سید احمد که بسیار از امو آغاز شد تمرینای ما، که استاد جان من بسیار دوستش دارم، دوستش هم میبوسم. سید احمد وردک که برام بسیار کوشش کرده. یعنی دا هغه کسان دي چې تر دغه ځای د بلال الکوزي پر رسېدو کې ډېر زیات کومک کړی. کومک کړی دی، زحمت یې ایستلی دی. شاه وزیر استاد دی. انشاءالله ټول مننه کوم، ټول نه انشاءالله زه دومره وشم کړی که د دی هغه شکر ادا کوم او زحمتونه یې سپاس کوم. فضای شي. او د فایټ په دنیا کې په افغانستان کې تر ټولو ښه ملګری دی څوک دی؟ ادریس جان است، سایل است، آمد امیری است که دوستشان دارم. خوب فایتر هستن. او دغه کوم شهرت چې دی حاصل کړی دی سوشل میډیا کې د فایټ له لارې، دې درته دا ژوند څومره خوښ کړی دی؟ څومره خوښي درکوي خلک مینوال دي؟ څومره ناز درکوي تا ته؟ نه تنها آسان کرده اما بسیار خوشایند و بسیار یک مرا دگام قوی کرده، مرا دگام فکر کو آماده کرده با فایت خارجی. کله چې د باندې ګرځي را ګرځي بازار کې کلی کور کې خلک نه وایي چې یو عکس را سره وباسه یا مثلا یو ویډیو را سره جوړه که؟ ډېر خلک وایي، خو زه انشاءالله نور مسابقې هم زه ورکوم، هغه هم ورکوم، نور هم محبوب کېږم او د ټولو داسې یم د فایټ و بعد فایټ نه داسې یم لکه ورور، داسې یم ملګرتیا مې ډېره کلک ملګرتیا دی د هر چا سره. د هر چا سره ډېر لوړ نه حسابې؟ نه عاجزي خاکسار دغه مې صفت دی که خاکسار سړی یم او عاجز سړی یم د ټولو مینوال. اوس خو زموږ سره ناست دي، نور وختونو کې بیا کورنۍ او ملګرو سره داسې وخت کې چې ته ځان ته شي، یوازې شي، ډېر فکر د څه په اړه کې، سوچونه د څه په اړه کې؟ خارجي لوبې ته فکر کوم، داسې ځان آراموم که ذهن مې ټول مې آرام شي، که زه باید همیشه آماده وم. او په ژوند کې تر اوسه کوم ارمانونه پوره شوي دي؟ تر اوسه خو ارمانونه پوره شوي دي وړه، خو غټ تر اوسه نه دي پوره. لکه غټ ارمان دې څه دی تر ټولو غټ چې هغې نه نور لوی ارمان د استاد بلال الکوزي نه وي؟ غټ ارمان مې دا دی که د یو اف سي کمربند واخلم، ما یو دانه نه 2-3 دانې باید ما په غاړه وي او افغانستان ته په لوړ سر سره انشاءالله چې داخل شو، موږ هوایي میدان ته مخې ته درشو او بخیر انشاءالله کېږي. کم وخت دی، انشاءالله ډېر وخت نه دی، کم وخت کې انشاءالله امام دغه مسابقه کېږي انشاءالله. کوم شیان دي د ورزش لپاره پریښي دي؟ کومې قربانۍ دې ورکړي دي ورزش ته، دغه تمرین ته، دغه فایټ ته څه دې له لاسه ورکړي دي؟ یکی خو بزرگترین قربانی را که دادیم فکر که وقتم است، که وقتم زیاد از درس‌ها، از کنکور و از زیاد تحصیلم پیش نرفت، در ورزش زده میشه. وقت خودم وقت تعلیم برخه ده. نو واقعیت سره دا ډېره غټې قربانۍ دي. غټه قرباني ده. بله دا چې دا انشاءالله خبر مې دې ونیوه، انشاءالله زه ادامه ورکوم، انشاءالله که د تمرین په ځای د څنګ ځای زه انشاءالله درس او تعلیم ورته کوم انشاءالله. کله چې عزم او اراده لوړی ضرور هر څه کېږي انشاءالله. هغه ملګري ډېره ښه خبره ته اشاره وکړه، همدې مربوط به یو پوښتنه وکړم. هغه ملګري، هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي او له بېکارۍ سر ټکوي یا ژوند ته بانې لټوي، یا را تعلیم نه کېږي او غربت دی، یا مثلا ورزش نه کېږي، یا ځان له څه جوړولی نه شم، هغوی ته څه ویل لري؟ برشان میگم که تسلیم نشوین، تسلیم نشوین، چرا که پشت هر سختی‌ها راحتی است. که خداوند بر ما قدرت بده، یعنی دیگه افغانستان بسیار یک استعدادهای خاص داره. ما نام افغانستان فایترستان میمونم چرا که بهترین فایترها داره، بهترین یعنی فایترها تحصیل کرده ها هستند، بهترین نابغه هستند که پنهان است.
دغه د خپل ژوند کیسه که لږه وکړي، دغې ځای ته د رارسېدو لپاره یې څومره سختۍ تېرې کړي دي، څومره دردونه دې لیدلي دي؟ بسیار سختی ها کشیدیم تا این سرحد رسیدیم، بسیار اوگار شدیم، بسیار زحمت زیاد کشیدیم، عرق ریختاندیم، خون ریختاندیم که تا اینجا سرحد رسیدیم. او کله دې فکر کړی چې نور دا فایټ نه کوم، دی کې انسان خوږیږي، درد دی پکې، تسلیمیږم؟ هیچ وقت در یک فکر در ذهن و هوشم نامده که چرا که از خورد شوق علاقیم بسیار زیاد بود که در این رشته آمدم داخل شدم، کلش قبول کردیم. او په ژوند کې تر ټولو لویه ویره د څه نه لري چې یاره دا کار هسې نه ونه شي؟ کوم څه دي چې ته ویرېږي چې په ژوند کې مې دغه کار هسې نه ونه شي؟ تا حالا در یک چیز پیش رو نامده، هر کار که خواستیم شده. یعنی په ژوند کې ډار نه لري؟ ډار و هغه خو بیخي نشته، اعتماد به نفس مې بیخي ډېر دی. زه هر فایټ چې ننوځم مې زر وشي که په اول راوند کې زه وګټم مسابقه. او کله چې دغه مقابل فایټر وهي د خلاف شي څوک تا سره جنګېږي، داسې وخت راغلی چې زړه دې بې خوږ شوی یاره نور یې نه وهم پرېږده به د سیالي د همداسې پاتې؟ در مسابقات خود تا که داور دیگه نگویه که بس از دیگه دل آدم خود کی میشه که گوره نزنه. تا حالا در پیشرویم نامده خود مسابقه هم زیادترش از تسلیم بوده که تسلیم شدن او نیکاوت که زده میشه دیگه خلاص شده دیگه. ما خودم ایسا آمدیم دوم پیره این نزده میشه. بله دا چې په ژوند کې ډېر زړوري ورزشکاران ډېر زړوري که نه، د چا د تاثیر لاندې راځي؟ لکه نور هیڅ چا تاثیر لاندې نه راځي، خو یو کس په ژوند کې څوک دی چې ته ورسره مخ شي داسې لږ تاثیر لاندې راځي؟ پلار مې دی، نور داسې خاص نفر نشته که زه د هغه تاثیر لاندې راشم. پلار مخکې بیا څنګه ځان ډېر غلی؟ ډېر عاجز نیستم، ځان ډېر شکسته نیستم که خدای ناخواسته داسې ونه وایي که دا زوی مې اوس ایمان اوس دغه دی که زړه راور دی او قوي دی، خدای ناخواسته ما داسې خبر ونه ګرځي. هر څوک په ژوند کې داسې یو کس لري چې هغه نه تاثیر لاندې راځي که نه؟ نو مایل چې د الکوزي صاحب سره څوک دی؟ ان والد صاحب دی که روان شم خو او پلار خو ډېره مبارک وي او زه داسې ډار هغه هېڅ چا نه لرم بغیر د خدای نه. تر ټولو ښه عادت دی؟ عادت مې بچه خاکسار هستم، خوش اخلاق هستم که بسیار عاجز و محبتی هستم. بالکل. درنو لیدونکو د الکوزي صاحب په اړه به زه یوه خبره وکړم. زه ورسره کله نه وم مخ شوی، پر سوشل میډیا مې ورته میسج پرېښوده وټساپ باندې او په واقعیت سره په ډېر لنډ وخت کې ځواب راکړه. زما او د خبرې سره وشوي، د دغه د خبرو انداز کوم چې په آنلاین نړۍ کې زما سره ډېر خوندور او په واقعیت سره ډېر عجز او ډېر رښتینی او په خپل واده کلک ولاړ سړی دی. راغی نو دا دې زموږ تر دفتر راورسېده، اوس نو موږ سره ناست دی. لکه څرنګه مې چې څېرې نه معلومېږي هغسې خطرناکه نه دی، ډېر عجز او ډېر خوږ انسان دی. مخکې یادونه وکړه چې څېره یې ډېره خطرناکه ده ماشاءالله. اوس مننه. چهره مې خطرناکه دی خو ډېر عاجزم یم او غرور مې نشته دی. انشاءالله دا چهره خپل عارفان ته مې خطرناک دی، خپل امینوال ته مې نه دی خطرناک. په دنیا کې دی کوم ملک ډېر خوښېږي؟ ملک روسیه. د اوسېدو لپاره؟ اوسېدو لپاره ترکیه مې هم خوښېږي، سویس مې هم خوښېږي. ښه. او په افغانستان کې د کوم ځای ډېر خوښېږي؟ افغانستان خو موږ ځکه چې د وردګ مې هر څوک خپل وطن کشمیر دی، وردګ مې ډېر خوښېږي، خوندور ځایونه لري. وایي که نه چې هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، ما ته کشمیر دی د وردګ سپېره ډاګونه داسې دی او ډېر خوندور ځایونه هم لري، سپېره ځایونه هم لري. خو هر موږ ته به وردګو ته کله چکر راکړې؟ انشاءالله که د پاکستان نه راغلم په خیر بیا همدلته د خبره به وکړو انشاءالله چکرم به دی. لکه پاکستاني سیالۍ دې وګټله، سیال ته دې ماتې ورکړه چې رالي خوراک به څه کوله خیره سره سیرلی به حلالې بل څه به کوې بل څه که هر چیز چې موږ ځان آماده کړو هر چیز که تو مایل داری انشاءالله بگم ما در خدمت. بس درنو لیدونکو څوک چې د الکوزي صاحب
خاص لیدونکي دي، خاص څارونکي دي، خوښوي ځان امده کوي بخیر سړی خو باوري وي چې ګټوي پاکستان زموږ ستاسې لپاره هېڅ نه دی، خو دا چې تل یې زموږ سره چل ول کړی هغه بېله خبره ده. نو الکوزی صاحب انشاءالله خرچه کوي، موږ او تاسې به ورسره یو. چې هر څوک وي، هر ملګری انډیوالان دي، زه په خدمت کې دي. او لنډو پوښتنو ځوابونو ته به راشو. زه به درته دوه انتخابه در کوم، ته به ترې نه یو انتخابې. صحیح ده. معلومات به پکې نه ورکړې ځکه بیا خو ځان رانه خلاصې که نه، سې لنډ ځواب به راکړې. سیالۍ وکړي، نک آوټ که سبمیشن؟ نک آوټ. نک آوټ. او دوه ملکونه دي په یو ورځ سیالۍ درکوي، پاکستان که روسیه؟ پاکستان. په ورزش دنیا کې د دوه ملکونو سیالي ده، په چا ډېر خوشحالېږي، انډیا که پاکستان؟ انډیا. او فایټ کې پرنګ کې رحم که بې رحمي؟ بې رحمي. فایټ دی که نه؟ فایټ دی. فایټ دی. او د باندې ملګرو سره توند که مینه؟ مینه. چکر د ملګرو سره که له کورنۍ سره؟ کورنۍ سره. او غواړي نن سفر وکړي خو له سفره پاتې شوي، فایټ به کوې ټوله ورځ که ویده کېږي به هغه خپل غم به غلطې خوب به کوې؟ فایټ به کومه چې هغه پام بدل شي. ربه شو شخصي ژوند کې لږ خوښ وته. صحیح ده. صحیح ده. خوراک کې کوم خواړه ډېر خوښوې؟ ما خوراک خو ټوله خوښېږي، غوښه مې ډېر خوښېږي او وریجې. ښه، دا فایټر ته سخته نه وي لږه که نه؟ دا تقویه ورکوي. ځکه چې زه ډېر تمرین کوم، ازمول مې هم ډېر دی. بله دا چې جامو یا کالیو کې کوم رنګونه خوښې؟ سیاه، سفید، آبي. درې واړه. ډېر د کوم یو خوښ دی؟ سفید. سفید. ملګري کوم ډول خوښې؟ سفید. سپینه. پاک ملګري؟ سپین ملګري؟ سپین ملګري. بیخي خوندور ملګري. ښه. او موټرو کې د کوم موټر ډېر خوښېږي چې د خپل لاس لاندې دي او ګرځې را ګرځې وکړي چکرې وهي؟ ما خوښېږي لنکروزر دی. لنکروزر. فرنر دی. هیوادونو کې خو راته مخکې ویلي چې وروس مې خوښېږي، د اوسېدو لپاره ترکیه. ترکیه. سویس. ښه. او اشپزي کولی شي؟ آشپزی لوبیا پخوای شما، وریجې، آگهی. الکوزی صاحب محترم، که دا راته ووایي چې په دنیا کې کوم ملکونه ښه فایټران لري یا تر ټولو بهترین فایټران د کوم ملک دی؟ بهترین فایترهایی را که داره روسیه است، داغستان است، حمزه، اسلام، خبیب. امریکا بهترین فایترها را داره، توپوریا. پس فوتبال کې دی بیا څوک خوښېږي نړیوالو څېرو کې؟ کریستیانو رونالدو دی او کریم بنزما، حاجي بنزما دی. کرکټ کې دی بیا څوک خوښېږي؟ راشد خان دی، ګلبدین ورته یې. ګلبدین نایب. ګلبدین نایب. ښه. فلمونه خو به ګوري؟ ګورم او لږ لږ ګورم. فلمونو کې د کوم هیرو ډېر خوښ دی؟ جیکی چاین دی او اومباک مې ډېر خوښېږي، چینایي دی. او ډېر وخت چې وزګاري له تمرین نه بعد گیم ډېر خوښی چې وی کی که فلم ډېر خوښی چې وی ګوري؟ فلم ګورم، گیم نه فلم. او فلمونه د هم د جیکی چاین ګوري؟ جیکی چاین او اومباک. هغې نه هم یعنې زده کړه کې
exactly یعنی ټول د فایټ او د تمرینو په اړه دی. بالکل. نور دې په ژوند کې څه ډېر خوښېږي داسې خپله خوښه باندې راته ووایي چې یاره ژوند کې مې چکر ډېر خوښېږي، سفر مې ډېر خوښېږي، ملګرو سره بنډار مې ډېر خوښېږي، کوم څه دې خوښېږي؟ یو 15 دانې 6 دانې که راته ووایي. زیاد دوست دارم که با دوستایم باشم، با خانواده‌ام باشم، که بچه طبیعتی هستم که واقعا که دوستا و خانواده بسیار خوش می باشم که دوستایم برم یگان ولایت ها را چکر بزنم که از هر لحظهش لذت ببریم. یو پوښتنه چې ډېره مهمه درنه پاتې شوه، الکوزی صاحب نامزاد دی که واده کړی؟ عروسی کردیم، صاحب 2 فرزند صاحبش هستم. یک تا بچه است که اینا 3 ساله است، دیگه یک تا دخترکم که نو شده. ماشاءالله. به خیر خداوند، دیگه از من نیست، از خداوند است که برای من بسیار امید و بسیار انگیزه میتونه. بچیان ماشومان چې کله رالویږي غواړي فایټر جوړ شي که نه هغه بلې برخې ته کې؟ ما بسیار یعنی یکان پیرم میزدم شه که مشت و که قفاق که باش که میتون سخسر بیا که اگر گفتم زیاد سخسر بود یعنی قوی بود طرف فایت میارمشه، اگر دیدم که نازک بود طرف درس میارمشه. یعنی انتخاب باقی وقتی که اول خود درس بسیار ضرور است. درس میخوایم اول حافظ شوم، در سن 10 سالگی و 8 سالگی میخوایم حافظ مکمل قرآن کریم شوم، بعد از دیگه باز تصمیم میگیریم برش. او بله دغه فایټ دنیا کې ته فایټونه کې وروستیو کې کله چې د فایټ نه ریټایرمنټ اخلي بیا به څه کې خیر سره کوم کار به شروع کې، تجارت به شروع کې، کوم بل مصروفیت؟ میخوایم که اگر از مسابقات برکنار شدم تا آخرین قدرت خود زور میزنم برکنار شدم، میخوایم تمرین خودم به دیگه کس بیاموزم. چیزی که در ذهنم است، چیزی که در فکرم است، دمی وطن خود با این فایترها را محمد خودم از خورترکی تربیه بودم تا کلانی را که تا این قهرمان های UFC شوم. بهترین سازمان است چرا که در UFC در خارج ستاره شوم. او شخصی ژوند کې مصروفیتونه څه دي؟ د فایټ سره څنګه نور کوم کارونه بوختی؟ مصروفیت خاص یک دکان دارم در کوچسنگی، موبایل فروشی است. دیگه تو تمرین یک تایم میدم، دیگه تو خودم تمرین میکنم. خپل چې تمرینات ورکې تر ټولو لوی سپارښتنه دي خپل شاګردانو ته څه چې څه وکړي تر څو راتلونکي کې ښه ستوري جوړ شي؟ تسلیم نشوین، همیشه یک حرکت یک پیر تکرار نکنین، یک حرکت 100 پیر، 1000 پیر، 10,000 پیر تکرار کنین، چرا که در ذهنتان در مغزتان بشینه که امو حرکت رو باشه، امو حرکت فکر کو در ذهنتان باشه که تو نشه. بروسلی میگفت که از او کس من میترسم که یک حرکت یک پیر تکرار کرده باشه، 1000 حرکت یاد داشته باشه. از اونو کس من میترسم که یک حرکت یاد داشته باشه که 10,000 پیر تکرار کرده باشه، یعنی که دمو حرکت موفق می باشه، قوی می باشه، کمی بخوره دیگه خلاص. زر حرکتونو ځواب دی. زر حرکتونو ځواب دی. ښه، په وروستیو کې ناویلې کیسې دي، دلته به نو درته ښکار یم انټولډ سټوریز. د ژوند یو 2 یا 3 داسې رازونه دې راته ووایه چې تر اوسه دې هېڅ چاته نه یې ویلي. پټ دي، نه ورور خبر دی، نه کورنۍ خبره ده، نه ملګري خبر دي، ځان سره د زړه کې ساتلي دي او نن یې راته ووایي. راز ندارم، از کلش از بیادرها و پدر مادرم گم نیست. هیڅ گم نیست. ای با تر اوسه نشته. الکوزی صاحب یې څه خو به پټي تر اوسه خلاص نه دی شوی. بیخي ډېره زیاته مننه. قربان شم. خورودن مننه چې راغلی، زموږ دعوت مو ومنه. بس مننه. خپل قیمتي وخت او قیمتي شیبې مو موږ ته ځانګړې کړلې او په ناویلي کیسو کې مو راسره د ژوند ډېرې ناویلي کیسې او رازونه شریک کړل. بس مننه تاسو نه ټول مینوال نه. فقط همدغه مې غوښتنه دی که ما ته دعا وکړي، ځکه چې ما
یو مسابقه مې وه ډېره داسې یو سخته وه که هغه مې نه وه مینهوال مې نه وه دومره ځکه چې هلته ډېر یعنې مهم دی که تا ته غږ کا بلال بزنش یا بلال وای یا لغته یا سوک ډېر خوندور ډېر انرژي ورکوي انرژي ورکوي رښتیا کور ودان کروند شم آباد اوسئ. درنو لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه. کور ودان د افغانستان د MMA یا آزادو سیالیو اتل بلال الکوزی صاحب څوک به چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره یو ستر نوم جوړیږي، قهرمان به جوړیږي، اتل به جوړیږي. موږ او تاسې به ټول په بلال باندې ویاړو او د ده سپورټ او حمایه به کوو د همیشه همیشه لپاره. نو دعاو کې یاد ساتئ سره د ټولو فایټرانو ټولو اتلانو. تر بیا بل پاډکاسټ چې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم په پاک او سپېڅلي رب مو سپارم. ښې چارې.